پوتین وایي غواړو د افغانستان ټول قومونه د هیواد حاکمیت کې برخه ولري. سلام ستړي مه لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه خو ډېر مهم راپور ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان له ولسمشر سره لیدنه کې ویلي له طالبانو سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او غواړي د افغانستان ټول قومونه د هیواد په حاکمیت کې برخه ولري. ښاغلي پوتین د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې له دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان سره تر خبرو وروسته یوه خبرپاڼه کې ویلي روسیې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړي دي. دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ښاغلي پوتین لومړنی سفر دی. د کرملین په خبرپاڼه کې راغلي پوتین له ښاغلي رحمان سره خبرو کې ویلي موږ په دې هیواد یعنې افغانستان کې هر کار ته چمتو یو چې وضعیت عادي شي. هڅه مو دا ده چې له پوځي ځواک سره چې اوس یې وضعیت په لاس کې د اړیکو ورغوو. ښاغلي پوتین ویلي افغانستان کې چې څه روان دي ټول پرې پوهیږو، خو دا د ډاډ ترلاسه کول اړین دي چې په سیمه کې وضعیت عادي کول زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی او هیڅوک یعنې هیڅ ګاونډی بل ګاونډی ونه ګواښي او د افغانستان د څو ژبنیز ملت په ګټه هم دی. د افغانستان ګاونډي تاجکستان کې روسیې لویه پوځي اډه ده او دغه هیواد له افغانستان سره اوږده پوله هم لري. که څه هم روسیې طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو طالبان دا مهال په روسیه کې خپل استازي لري او وروستیو کې د روسیې پیټرزبورګ نړیواله اقتصادي غونډه کې هم ګډون کړی و. په پام کې ده چې ښاغلی پوتین د چهارشنبې په ورځ د ترکمنستان پلازمینې اشخاباد ته د کاسپین سمندر ساحلي هیوادونو اړونده سرمشریزه کې ګډون وکړي چې په لړ کې به د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسي سره هم وګوري. تر بیا ښې چارې.